هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی وجودي خدر ملن غواړي هیواد ساتن غواړي. قدرمنو کتونکو سلامونه مې ومنئ خوښ او خوشحاله یو چې یو ځل بیا په یو ځانګړي خپرونه کې ستاسې په چوپړ کې یو د کونړ ولایت د امنیې قومندانۍ ځینې مسؤلین د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر مسؤلینو سره د انګام ولسوالۍ ته راغلي دي او دلته د دغه سیمې مشران او د سیمې نه لیدنه کړې ده. موږ هم د ځینو مشرانو سره خبرې اترې وکړو، تاسو زموږ ملتیا وکړئ. درنو لیدونکو سلامونه مې ومنئ. دغه د انګام ولسوالۍ د بینشۍ ساحه ده چې د ډیورند فرضي کرښه ده او دلته زموږ د سرحدي لیوا ځواکونه هم میشت دي. د دغه لیوا د یو مسؤل سره به خبرې اترې وکړو چې دلته امنیتي وضعیت څنګه دی. مشر نوم دې څه دی؟ زما نوم حیات الله دی، د غازي اباد اوسېدونکی یم، د دې ټولۍ معاون یم. د سرحدي ټولۍ؟ د سرحدي ټولۍ. دلته امنیتي وضعیت څنګه دی دغه د کرښې؟ الحمدلله موږ دلته ټول محفوظ یاستو او ښه ډاډه یاستو او دا کرښه چې ده موږ بالکل امنیت برقراره دی. کومې امنیتي پوستې چې تاسې لرئ په دغه پوله باندې د دې مجاهدین پوره دي د خپلو پولو نه ساتنه کوي؟ الحمدلله موږ 100 کسه پارسونل لرو او په هره پوسته کې 10 کسان لرو، 10 پوستې لرو او ټول ښه مضبوط او ښه ساتنه کولی شو د خپل سرحد نه. خپلو هېوادوالو ته څه ډاډ ورکوو؟ خپل هوادوالو ته دا ډاډ ورکوو چې موږ تاسو نه په کلکه دفاع کوو. لاس راوړې بارمران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی وجودي خدر ملن غواړي ایلا منصب پروا ای میډن یغلیا لاس پلاس مکین پام زار دشم زار خغلیا ایلا منصب پروا ای میډن یغلیا لاس پلاس مکین پام زار دشم زار خغلیا ستمبو زرگی او تقوا منم یارا جهاد وام لالاری اٹول جهان منلیا هیواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاس راوړې بارمران پالن. درنو لیدونکو دلته به د بینشۍ د ساحې د اوسیدونکو سره ځایي اوسیدونکو سره وغږیږو. دوی څه غوښتنې لري؟ مشر ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم شهزاد ګل. د کوم ځای اوسیدونکي؟ د دې قاسم د کڅو اوسیدونکی یم. دلته بینشۍ ته خو ګڼ سیلانیان هم ځي راځي، اوس یې امنیت څنګه دی او دې ځای کې خلک څه غوښتنې لري، څه مشکلات لري؟ الحمدلله تر اوسه پورې خو دغه د جمهوري حکومت موږ باندې نو امنیت برابر نه وو. اوس خو د قندهار نه روان شي د بینشۍ ته رارسي، د کونړ ولایت مطلب د هلمند نه روان شي دلته راځي، جلال آباد نه رارسي مطلب دلته دغه بارډر دی او دې ته سیال دپاره دغه راځي د سیلانیان نه دي چکر دپاره. دا ډېره ښایسته هوا ده، یخ هوا ده مطلب او شنو دغه ځنګلي دي، شنو بوټي دي، نو په دې خاطر باندې دغه کې خوشحالېږي راځي. دلته د سیلانیانو دپاره غیر د دغه شنو بوټو ځنګلونو نه نور څه شته دی چې څه د نارې وړ دي؟ نه نور څه د هغوی دپاره نشته، خو هغوی دغه سود کړی دی چې دا سړک دی دا خام دی مطلب او په دې کې دغه نه د څاونو نه پر عادي خوا باندې دا خام دی. نو دا موږ د 19 کله جوړو دې په سرلیک د رئیس ته دا 15 ورځې کار په دې کې موږ وکړو او مطلب دا برابر کړو. استاد غوښتنه څه ده دې منطقې ته سیلانیان هم راځي، دې منطقې ته باید څه توجه وشي؟ زموږ دا توجه ده د حکومت د خوا نه چې د حکومت ته موږ دا خواست دی وروره چې دا سړک د موږ ته پوخ کړي، دا سیلانیان هم راځي
دي په خپل زمونږ دا علاقه چې کومه ده دا ډیره غریب علاقه ده ډیره دغه نشته مطلب مټ نه لري چې مټ ولري او ډیره غریب علاقه ده مجاهد ولس لري دا مطلب د دغه نه دی دا ډیر مجاهد ولس لري نو د حکومت موږ دا خواسته چې دا سړک موږ ته پوښ کی مرتبونه جوړ کی موږ خپل دلته مرتبونه دي هغه موږ په دې باندې یې چې دا وړ رانه خوړ ویني ستونزې شته او ډېر ستونزې دي لکه نه دي ډېر ستونزې دي په دې هیله تر ځان چې ستونزې حل شي مننه او مننه خیر اوسه هغه زخمی طالب جان پزړه داغلی ګلاب هغه سپیر ګلالی حزیری دلی ګلاب هغه زخمی طالب جان پزړه داغلی ګلاب ګورای لپم باسی حد امثال لیمو پر ځواني مزورا هکړې دلې ګلاب واڅاتن غواړي بیا رغون غواړي لاست را وړې بارم ران پالن غواړي غم د ځان دې پکار دې غم د هیواد غم د ځان دې پکار دې غم د هیواد زخمی وجودي خدر ملن غواړي زخمی وجودي خدر ملن غواړي قدرمنو کتونکو بیا هم ستړي مو شئ د کونړ ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس ملا صاحب هدایت الله دلته را سره تشریف لري نو هدایت صاحب دلته خو طبعا طبیعي ښکلاوې دي ځنګلونه دي نښتر دي ونې دي بوټي دي د ځنګلونو د حفاظت په اړه د نظر څه دی او د خلکو نه د غوښتنه څه ده بسم الله الرحمن الرحیم لله الحمد کله چې د افغانستان د اسلامي امارت کونړ ولایت ته را رسېدلی ده او د ځنګلونو د قطع د مخنیوي په هڅه کې مکمله همکاري کړې ده هیڅ نوع مشکل نه لرو او د ټولو خلکو نه غوښتنه دا ده چې دا ځنګلونه دا ملي شتمنۍ ده او په دغه کې د قطع د مخنیوي په لمک سره همکاري وکړي او دا یو طبیعي ښکلا ده او په دې کې انسانانو ته هر قسم د قطع کولو دپاره مرضونه پیښیږي او چې قطع نشي او دوی ته لاس ته راوړنې لري او فایدې لري او هیله مو دا ده چې ځنګل قطع نشي اوس د کونړ خو مختلفې ولسوالۍ ځنګلونه لري تاسو معلومات څه دي چې چېرته خو ځنګل پرې کېږي نه لله الحمد مکمل هلته شنقې ته رسېدلې ده او هغوی خپل کار شروع کړی ده او مکمل د قطع د ځنګل مخه نیول شوې ده هیڅ نوع مشکل نشته د ځنګلونو د بیا احیا لپاره یا بیا رغونې لپاره څه پلانونه لري زراعت رسم او که بالکل د هغو دپاره موږ مؤسسات سره په جریان کې یو هغه سیمو کې چې ځنګل قطع شوی ده هلته پلان دال ده چې نور نیالونه نیال کو او بیا رغونه وکړو انشاءالله مشکل بنوي ډېره مننه هدایت مننه خیر السلام علیکم چپ رښتیا وګټه مهري چا ادا کړ د چا غزا وګټه د خپلواکۍ ناوکۍ ستارات پاتې کونډه دا آزادي شهیدا ستا سپېڅلتیا وګټه هېواد ساتن غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړې بارم ران پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی درنو لیدونکو بیا هم سلامونه دلته مې د کورنیو چارو وزارت محترم پیژندوال مولوي صاحب نجیب الله حکمت خوا کې ولاړ دی دوی سره به وغږیږو حکمت صاحب د هنګام ته په خیر راغلی د خپل زړه خبره به راته وکړئ اوس څنګه ارزوئ پخوا خو جګړې وې ولس هم نارامه و تاسې هم نارامه وئ اوس چې امنیت دی دغه شانې درونه لیدنه کوئ سیلونه کوئ څه احساس کوئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بس اوس د الله جل شانه ډېر لوی رحم ده چې د افغانستان د اسلامي امارت د پیروزي سره سم الله جل شانه په ټوله سیمه کې یو امنیت راوسته یو باثباتي راغله او ټول خلک الحمدلله د امنیت څخه مطمئن دي خصوصا داسې سیمه چې هغه یو طبیعي زیبایی لري لکه د انګام ولسوالۍ او د کونړ نوري ولسوالۍ خلک وخت په وخت د سیل دپاره راځي او موږ هم الحمدلله د خپلو مجاهدینو او خصوصا د کونړونو د
ولایت قومندان امنیه سره هم راغلو په دې فرضي کرښه باندې وګرځېدلو. الحمدلله ډیر زیات د امنیت احساس کیږي. مو خدا سي څه ونه لیدل چې هلته بې امنیتي وي یا مشکلات وي او خلک ډیر زیات مطمئن او آرام دي. د خلکو نه هم پوښتنه وکړه او د خپلو سرحدي ځواکونو نه هم پوښتنه وکړې. نو الحمدلله ډیر زیات مطمئن وو او موږ ته د خپلو سرحدونو د ساتنې دپاره ډیر زیات ډاډ راکړه چې دوی همیشه د خپلو سرحدونو په ساتنه کې بوخت دي او د خپلې تمامیت ارضي څخه به خپله دفاع کوي او په کامله طریقې سره خپله ایمانداري به خپل د مظلوم ملت او افغانان ته ښیي چې موږ د دې خاورې بچیان یو او د دې خاورې امنیت به په کامله طریقې سره موږ ساتو. مولوي صاحب مخکې ما وویل چې وخت تاسې عملاً په جهاد او مبارزه کې وئ، دغه شانې غرونو کې به اوسېدئ. اوس چې امنیت دی ګرځئ په ټول افغانستان کې سیل هم کوئ، داسې د خوښۍ احساس تاسو سره څه دی؟ الحمدلله موږ ته ډیر زیات د خوښۍ احساس ده. مخکې به داسې وو چې موږ په غرونو رغونو کې ګرځېدلو، داسې هوارو کې او د خپل ملت سره به په څنګ کې نه وو او په غرونو کې به هم شپې وې. اوس الحمدلله که څنګه چې هلته زموږ اطمینان و د کفارو سره د مقابلې دپاره، هلته موږ مطمئن یو. الحمدلله اوس د هغې نه موږ 100% مطمئن یو چې په دې خپله خاوره کې ګرځو او لیش په لیش باندې خپله خاوره په هغې کې قدم اخلو، نو د خوښۍ احساس کوو او د خوشحالۍ احساس کوو. الله جل شانه دې دغه امنیت او دغه صلح او ثبات د افغانستان اسلامي امارت د قیادت لاندې همیشه لري او الله جل شانه دې زموږ او تاسو د مظلوم ملت په آینده کې د مشکلاتو لکه څنګه چې مخکې په دې 20 کلن دوره کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ وو، دغه مشکلات نه د الله جل شانه په امن کې وساتي. مولوي صاحب تاسې د اسداباد نه راغلی دانګام ته لاره مو ولیدله، د دغه خلکو وطن مو ولیده، منطقه مو ولیده، تاسې د خلکو ستونزې هم څه احساس کړئ؟ دلته څه ته ضرورت دی؟ سیلانیان هم ډېر راځي، دلته به څه وکړي اسلامي امارت؟ د اسلامي امارت د مشرتابه څخه مو دا غوښتنه ده چې داسې ځایونه چې هغه طبیعي ښکلاوې لري او خلک د سیل دپاره راځي او د تفریح دپاره راځي، باید د دغه خلکو هغه مشکلات ته رسیدګي وکړي، خصوصا د سړکونو آبادول چې دا د دغه خلکو یو اساسي حق ده، باید دا حق دوی ته ورسیږي. اول قدم کې د دغه ملک او د داسې ځایونو هغه سړکونه آباد کړی شي، پول او پلچک او دا آبادي پکې شروع کړی شي او بیا نور کم مشکلات چې دغه ولس وي په دغه ځای کې هغې ته په کامله معنا سره رسیدګي وکړي. مولوي صاحب ژوندی اوسئ، ډېره مننه. الله مو قدردان که عزتمند اوسئ. ستاسو نه هم ډېره زیاته مننه. راوړې بارم ران پالان غواړي، غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد، غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد. زخمی وجودي خدر ملن غواړي، زخمی وجودي خدر ملن غواړي. اوس د خدمت اړتیا. درنو لیدونکو، د کونړ ولایت د امنیې محترم قومندان مولوي صاحب عبدالحق حقانی او ورسره مجاهدین نور مشران او میلمانه دانګام ولسوالۍ ته راغلي دي. دلته طبعا د دغه سیمې هغه د طبیعي ښکلاونه لیدنه وکړله. د کونړ امنیې قومندان صاحب سره په دې وغږیږو چې د کونړ دغه ډول درو ته خلک تللی شي نشي، امنیت څنګه دی؟ حقاني صاحب څه احساس کوئ د امنیت په تړاو؟ کونړ خو دغه شانې ډېرې ښکلې منظرې لري، ټولو سیمو ته خلک د سیل د چکر دپاره تللی شي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله د افغانستان د اسلامي امارت د کونړ ولایت په ټول افغانستان کې لله الحمد د امنیت په لیول باندې اولیت لري، ځکه چې دغه دوه اخترونه د موږ په دغه موجوده د امارت په نظام کې الحمدلله تیر سو. په د اخترونو کې ډیر زیات مسلمانان مجاهدین عام ولست مختلفو ولایتو رااله چې دغه د سیل او د خوشحالۍ لپاره مختلفو درو ته ولاړل او هیڅ الحمدلله بیا امنیت نه پیښه شوې ده او نه د دې نه بعد الله ته امید لرو چې دا پیښه نشي. خلکو ته پیغام څه دی؟ نو پیغام دا د ټول ملت ته دا پیغام ده، بیا خاص کر د کونړ ولایت مسلمانانو ته دا پیغام ده چې د امنیت پر راوستلو کې چې څومره د امارت ګټه ده دومره د ولس ګټه ده، ځکه چې امنیت یو عظیم نعمت ده او دا
امنیت سي قایم وي الته شرعي نظام هم سره قایم وي او حدود هم په امن کې قایمېدلی شي اما سم نه وي هغه د رب العالمین هغه لوی عظیم شرط چې هغه حدود کې نافذ کیږي هغه نشي نافذ کېدلی نو امنیت خو داسې شی ده دې کې ولس او حکومتونه ټول مسؤلیت لري خو ولس یې زیات لري باید ولس موږ سره په امنیت کې لکه څنګه کوم چې د شل کلنۍ غزا کې را سره کومه کړای ده دې نه بعد هم باید د امنیت پر وسوله کې ولس را سره کومه وکړي شیخ صاحب دغه موږ تاسو چې دلته ولاړ دلته تیر وخت کې اسلامي امارت قائم وو دلته حکومت نه و تیر حکومت اوس دغه خلک ګڼ ضرورتونه لري سړک خراب دی پلچکونه خراب دي یا که څوک سیلانیان راځي دغه طبیعي ښکلاونه علاوه نور څه داسې نه لګي سړکونه وړاندې ستاسو په خپله د یو مسؤل په توګه د اسلامي امارت د لوړپوړو مشرانو نه څه غواړئ نو د امارت اسلامي د مسؤلینو هم دا خواهش ده چې دغه یو سرحدي ولایت ده او ډېرې پیچلې درې لري د ولس لپاره ډېر مشکلات دا خاص کر باید لارو نو په دې نه موږ د خپل امارت نه دا خواهش کوو چې په دا سړکو کې تعاون وکړي کړی یې هم ده باید د دې نه بعد هم ورته متوجه سي ځکه دا ولس ته دلته مریضان لري نور مشکلات ورته پیښیږي نو هغه چې شفاخانو ته رسیږي خامخا څه ستونزې وي دغه موجوده سړک چې اوس موږ تاسو کوم ولید په سترګو باندې نو دا تقریبا د استعمال سړک نه ده باید څه پراخ شي او په ډېر اسانه سره اوس پراخیږي دا د امارت نه غوښتنه ده ډېره مننه حقاني صاحب ژوندي اوسئ کور مو ودان هم قدرمن دام تاته در پاتې یاتم خدای مکړه ورځ په حشر راته بیا جوړ پیغور وي هیواد ساتنه غواړي بیا رغون غواړي لاست راوړې بارم رانه پالن غواړي غم د ځان دی پکار دی غم د هیواد غم د ځان دی